سلام فرمایي چې سلور صفات داسې دي، سلور خبرې داسې دي چې دا صرف په مؤمن بنده کې کېدی شي، په بل چا کې به نه. یعنی په منافق سړي کې دا صفات نه جمع کېږي. یو صفت دا خاموشي اختیارول، اکثر وختونو کې چپ اوسېدل، خاموش اوسېدل. دا صفت صرف په مؤمن بنده کې کېدی شي، په بل چا کې نشي کېدی. چپ اوسېدل، خاموشه پاتې کېدل دا ښکلی صفت دی. نو دا صفت په مؤمن بنده کې کېدی شي، په منافق سړي کې به دا صفت نه. دویم نمبر صفت عبادت کول، کثرت سره عبادت کول. دا هم د مؤمن صفت دی، ښکلی صفت دی. ځکه عبادت چې دی نو دا د ایمان جړ ده. او دریم نمبر صفت چې دی دا عاجزي ده. عاجزي ښکلی صفت دی. الله تعالی دې په موږ کې عاجزي پیدا کړي. د مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه باره کې راځي دته چې الله تعالی دا دومره لوی مقام او مرتبه ورکړې و د عاجزۍ د وجې. عاجزي پکې ډېره زیاته وه. ده به د احادیثو درس کو طالبانو ته. یو ورځ لګیا دی په کلاس کې طالبانو ته درس کوي. په دې دوران کې باران شو او ډېر تیز باران شروع شو. طالبانو خپل کتابونه راواغستل او کمرې ته منډې کړې. خپل کتابونه کمرې ته دننه کوي چې لامده نه شي. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه خپل رومیال یې راواغست، هغه خور کو او د طالبانو پیزار یې په هغه رومال کې واچول او هغه وتړل او په سر باندې کېښود چې هسې نه د طالبانو پیزار لامده نشي. باران دی، د طالبانو پیزار لامده نشي. نو هغه پیزار یې په رومال کې وتړل او په سر باندې کېښود او طالبانو پسې کمرې ته وړي. طالبانو چې وکتل چې مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه زمون پیزار په سر باندې ایښی دی، نو رامنډی کې ویل حضرت دا خو بې ادبي ده چې تاسو زمون پیزار په سر باندې ایښی دی. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه ورته فرمایل وای ګوره طالبانو، تاسو خو ټوله ورځ قال الله قال الرسول وایي، شپه ورځ په دې کې لګیا یې قال الله قال الرسول وایي. نو چې زه ستاسو پیزار په سر باندې کېنږدم زه به نور څه کوم؟ دومره عاجزي وه پکې. الله تعالی ځکه دومره لوی مقام او مرتبه ورکړی. عاجزي ښکلی صفت. نبی علیه السلام فرمایي چا چې عاجزي اختیار کړه د الله تعالی د رضا دپاره، نو الله تعالی به داسې انسان په نورو انسانانو باندې معزز وګرځي. الله تعالی به د ده مرتبه اوچته کړي. او چا چې تکبر وکړو نو الله تعالی به یې ذلیله کړي او رسوا به یې کړي.